رئیس جمهور شهید سردار داود خان ته د سعودي عرب باچا ویلي چې ما ته سعودي کې د مزدورانو ضرورت دی نو افغانان ما ته راکړه چې په سعودي عرب کې کار وکړي او د سعودي عرب ما ته آباد کړي. نو شهید سردار داود خان ورته په جواب کې ویلي چې په دې شرط یې در کومه چې د کابل نه په تیارو کې کښېنې د سهار اول ته چې د ورځې کار کېږي ماښام بیا بېرته کور ته راوړي چې خپلو بچیانو سره شپه وکړي. دغه افغانان مزدوران په دې شرط یې در کوم. یعنې مطلب یې دا دی چې د تا دا مزدوران نه شم درکولی افغانان پرېږده چې خپل وطن زما افغانستان آباد کړي. دا هغه افغانستان چې د امریکې نه د برطانیا نه د جرمني نه د فرانسې نه د ټول یورپ نه به خلک چکرونو ته راتله هغه ویډیوګانې موجود دي. دا هغه افغانستان چې د افغانستان په پاسپورټ باندې بغیر ویزې به ته امریکې برطانیا جرمني او د یورپ ته راتلی شوي. دا هغه افغانستان چې یقین وکړه چې د دوبۍ هوایي میدان تاسو ته ښکاري چې کله به ته خارج ته تلې نو دا ایشیا ملکونه انډیا او دا نور ملکونه دلته دا د کابل هوایي میدان و دلته به راتله دمه بیا کوله تیار و بیا له دې نه به تیارې ډکېتلې او یورپ ته به تله. الله تعالی په قرآن کې فرمایلی دي چې یو قوم خپل حالت خپله بدل نه کړي زه هېڅکله د هغې حالت نشم بدلولی. نن د یو دروغو په پوسټ باندې چې په فیسبوک کې شوی دی چې په ترکي کې خلکو ته ضرورت دی چې خدمت وکړي تاسې ټول ورځ یې مهربانه د یو دروغو په پوسټ باندې ټول د مخې رامنډې واخیستې یې مهربانه هم ځان وشرمو هم د افغانستان هم د قوم وشرمو. تاسې خپل وطن نشئ جوړولی راځئ ترکي جوړوو ترکي راته جوړوئ. د خدای لپاره 20 کاله دلته امریکایان دا یوروپیان پراته وو دلته یې بمباریانې وکړې دلته هر ظلم او زیاتي وکړه. تاسې یو ورځ هم د هغې دپاره مظاهره راوینیسته یو ورځ هم قرآن شریفونه یې شهیدان کړه مدرسې شهیدان کړي دغه ټولې ویډیوګانې هر څه موجود دي. بیا به ما ونې نیوکه کړې چې تا ویډیو کړي ما په هره بمبارۍ په هر وحشت باندې ما ویډیو کړې ده. مګر په همدغه کابل کې به چې یو زورواکی ونیول شو یو جنګ سالار به ونیول شو یو غصبګر به ونیول شو تاسې ولس به د هغې په حمایت کې راووتئ چې دا را خلاص کړه یو لوټه غوړي بیا دله درکړه سې مهربان یو 1500 افغانۍ بیا دله جب کې واچولې. زه همیشه په لایفونو کې ستاسې د ولس په سر نه خلم خلک وایي دا ولس ملامت دی زه د ولس نه دی ملامت حکومت ملامته دی. اوس طالبانو 15 میلیونه افغانۍ کومک کړی دی د ترکي سره ښه خبره ده موږ یې تاییدو ډېر زبردست کار یې کړی زموږ سترګې اوچتې کړي مګر تاسې زموږ سترګې ټیټې کړي چې هوایي میدانونو ته یو ځل د امریکایانو په وخت کې وشرمولو اوس هم بیا وشرمولو. همدغه ترکان دي همدغه ترکان به د دې حکومت سره ودرېږي. دا ترکي چې کوم څنګه ورانه شوی په زلزله کې دا به ټوله جوړوي مګر هم تاسې په هغه وخت کې چې د ثور انقلاب وشو لا ډز شوی نه و چې پاکستان ته منډه کړې وروره په هغه کچه ګړې کیمپونو کې چې انسانانو پکې ځناورو پکې ژوند نه کول په کیمپونو کې وروره واړول خپل وطن په زوره وران کړو. شمشتو ته لاړې منډا ته لاړې مټې ته لاړې ستا مهربانه خپل وطن پرېښودو آباد کورونه چې دلته روسان راغلي زموږ سره بمباریانو ظلمونه دومره نه شوي څومره چې تاسې د وخت نه مخکې خپې سپکې کړې لاړې پاکستان ته وروره کله داسې منډه کوي کله داسې منډه کوي. انډیا والا چې څومره غټ ملک دی یقین وکړه چې هغې په سړکونو باندې ولس شپې کوي په سړکونو چې سهار راپاڅېږي اسمان ته مخکې یا باګوان هغې الله ته باګوان وایي یا الله شکر دی چې خپل وطن خاوند یې بقیده که په سړک باندې شپه کوم. نو د خدای په لحاظ باندې تاسې بله ورځ راپاڅېدئ چې په سویډن کې قرآن سوی دی او مظاهرې مو کړې بلکل ښه خبره چې د هغې دغه قرآن دا چېرته سوی دا په پېښور کې تاسې وکاته چې 100 پولیس والا شهیدان شو او په سلهاو قرآن شریفونه شهیدان شو. ګاونډیم دی پاکستان مګر په دې قرآن باندې تاسې غیرت نه کوئ مګر د سویډن په یو کوپار زموږ قرآن شهیدوي موږ غندو د هغې مزاحمت کو چېرې دا غلط کار کړی په هغې باندې تاسې غیرت کوئ مګر دلته لنډ په پاکستان کې قرآن سوځي د هغې باندې غیرت نه کوئ په افغانستان کې قرآن سوځي په هغې غیرت نه کوئ. یعنې دا قرآن چې دی په سویډن کې دی که دا په افغانستان کې هم قرآن دی که پاکستان کې هم قرآن دی په دې باندې تاسې نه راوچتېږئ او هغې ته سه مهربانه نه نېغ کېږي مظاهرې هم کوئ د جنکو مکتبونه د هغې دپاره تاسې نه راوځئ د بل شي دپاره تاسې نه راوځئ خو صرف د خارج خبره دې شي یا د زورواک یا د جنګ سالاران خبره شي د هغې دپاره راوځئ. خدای لپاره د افغانستان مه شرموئ تاسې سره همدغه طالب جوړېږي ځکه تاسې زور مسلمانان هستئ ولکن نه تاسې په جمهوریت پوهېږي ولکن نه تاسې په ازادۍ پوهېږي په یو شي نه پوهېږي سه مهربانه په شرمونو افغانستان هم وشرمو. د خدای لپاره لږ سوچ کوئ پار شي وانې ځانونه هم لیوني کړي موږ هم په دنیا کې وشو دا داسې نه ویمه دغه تیاره که چېرته په اسلام آباد کې ودرېږي هم دغه حل به وي که دغه تیاره چېرته په ترکي کې ودرېږي چې امریکې ته خلک ځي هلته هم خلک داسې دا کوي خو لږ یو سوچ کوو یو فکر کوو چې دا خبره رښتیا ده که دروغ ده. د خدای په لحاظ باندې د امریکایانو په وخت کې زموږ څه حال شو چې امریکایان واته څومره بېعزته شو په نړۍ کې زموږ هغه ریکارډ یې خراب کړو. د خدای لپاره په آینده لپاره د وطن غم وکړئ وطن به څوک جوړوي چې موږ ټول منډې وهو خارج ته ځو او بیا به همداسې مهربانه سر و سامان هم نه دی معلوم خپل غوږ نه ګورو سپي پسې منډې شروع کړي. خدای